د کهنۍ شروعات د یوې ځوانې جینۍ ببرا نه کیږي. د ببرا ورور د جانې سره له ښار نه یوې لرې هدیرې ته راځي. دوی غواړي چې د خپل پلار قبر ته د احترام ګلونه کیږدي. په دې وخت کې د دوی سترګو ته یو عجیبه کس راښکاره کیږي. جانې د قبرونو ترمنځ روان وي او د خپلې خور سره داسې خبرې کوي چې هغه ونه ډاره شي. ببرا مخکې روانه شي او د هغې ورور جانې هم ورپسې شي چې په دې کې د هغه سړي خواته رانږدې شي. جانې ببرا ته وایي چې راځه، خو هغه هلته ودرېږي او جانې منډه کړي. ببرا چې هغه سړي ته وګوري هغه زومبي وي او په ببرا باندې برید وکړي. په دې وخت کې د ببرا ورور جانې هغه زومبي د شا له خوا ونیسي او خپله جګړه ورسره پیل کړي او لاس او ګریوان شي له زومبي سره. زومبي په جانې باندې زورور شي او جانې مړ کړي. په دې وخت کې هغه زومبي راپاڅي او په ببرا پسې منډې شروع کړي. ببرا مخکې او زومبي ورپسې شي، خو ببرا یو ناڅاپه په څه شي کې پښه ونښلي او وغورځېږي. خو ببرا همت ونه بایلي روانه شي او خپل موټر ته پورته شي. په دې وخت کې هغه زومبي راورسېږي او د موټر په ښیښه باندې ګزرونه شروع کړي. په دې وخت کې زومبي یو ناڅاپه یوه کاڼه راواخلي او د موټر هغه ښیښه پرې ووهي او هغه ماته کړي او ببرا ډېره زیاته ویرېږي. په دې وخت کې ببرا موټر سټارټ کړي او مخ په وړاندې روانه شي. هغه زومبي په موټر پورې نښتې وي، خو لږ وروسته هغه د موټر نه شاته پاتې شي. زومبي په موټر پسې وي او هغه موټر مخکې وي. لږ مخکې موټر له یوې ونې سره ټکر وکړي. ببرا چې وګوري چې زومبي شاته را روان دی، نو ببرا له موټره ښکته شي او په منډو بیا پیل وکړي. په دې وخت کې ببرا مخکې او زومبي ورپسې وي. بالاخره ببرا یو سړک ته راوځي او په هغه سړک کې منډې وهل پیل کړي. څو دقیقې وروسته ببرا یو کور ته راشي چې هلته دوه ورونه په یو کار باندې مصروف وي او کار کوي. په دې وخت کې د هغه یو کس سپیکر هغه دروازې طرف ته شي، ګوري چې په دروازه کې یوه جنۍ ولاړه ده. ببرا هغه یو کس ته پوره کیسه وکړي. هغه کس د کیمیاوي توکو یو کټن راواخله او د کړکۍ طرف ته لاړ شي او د باندې چې وګوره ډېر زیات شمېر زومبي ولاړ وي. په دې وخت کې هغه بل کس کوټې ته دننه شي او څه ووایي او ببرا ورته فکر وکړي. هغه بل کس د کړکۍ له خوا هغه کیمیاوي توکي بل کړي او دا زومبي طرف ته یې ورخوشي کړي. په دې سره هغه زومبي لږ شاته حرکت وکړي. په دې وخت کې هغه بل کس د کیمیاوي مواد یو بوتل بل هم ورخوشي کړي او هغه زومبي ځینې پکې وسوځېږي. په دې وخت کې هغه دوه ورونه او هغه جنۍ خپل کور پرېږدي او د باندې په ټرک کې کیني. په دې وخت کې هغه دوه کسان هغه ټرک دغه تیلو پمپ خواته راولي او هغه تیل ورته اچوي. په دې وخت کې هغه ټرک اور واخلي او په هغه باندې یو څه اور بل شي او هغه یو ورور د موټر څخه یو څر واخلي او هغه ځمکه باندې اور مړ کړي. په دې وخت کې هغه یوه جنۍ او یو ورور په موټر کې روان شي مخ په وړاندې. خو دا چې په هغه موټرک باندې اور بلیږي، لږ مخکې چې ولاړ شي هغه ټرک ودروي. هغه کس هغه ببرا ته وایي چې راځه ښکته کېږو، خو ببرا نشي ښکته کېدلی. په دې وخت کې ټرک یو ناڅاپه ډېره زیاته چاودنه وکړي. په دې سره هغه یو کس او ببرا دواړه مړه شي.